اوخ چې په پیسه شي چې پیسه نه وي نو څه به کې اوخ چې په پیسه شي چې پیسه نه وي نو څه به کې هېڅ را سره نه و د روپۍ نه جانان پاتې شو او سود مې داسې نه راځي چې پاتې شه زه ویدې نو سود مې داسې نه راځي چې پاتې شه زه ویدې نو مه جاړه زړګیه د نیستۍ نه جانان پاتې شو او زه او رقیب راووتو میدان ته هغه بري شو زه او رقیب راووتو میدان ته هغه بري شو نن ورسه د ډېرې خوشحالۍ نه جانان پاتې شو او تیږه پړکې د ورله صبر ورکوه خپله تیږه پړکې د ورله صبر ورکوه خپله ایجل بله ډېرې ناچارۍ نه جانان सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियोस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू د پروګرام ستاسو आवाज سره زم ستاسو قربا شهزاد خان په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ خوشاله وي کو ملک د ملک نه بهر یې کو د دنیا په هر کونه کې کتونکو تاسو بنن ګورئ چې موږ سره پسنګ را سرناس چې کوم دی نو یو ډیر بهترین او د وسنی دور یو ډیر ښه شاعر ډیر کتونکو به پیژنې هم خو ما ویل چې پروګرام ور سره موږ هم وکړو نو راځو د هغه سایډ ته تاسو سره هم تعارف وکړو ما ته خپل هم پته نشته د بدرګي د سیمې سره تعلق ساتي خپل ور سره هم تعارف کوي خو ما ته خپل هم دا پته نشته ځکه ټول دنیا د جلبل په نوم باندې پیژني چې دا خپل نوم څه دی راځو د جلبل صاحب طرف ته جلبل صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو او د مینوالو سره چې کوم دی نو خپل پیژنګلو وکړئ وعلیکم السلام خوږو مینوالو زه خو اول ستاسو ډېره شکریا ادا کوم او دویم خوږو مینوالو زه د بدرګي میډل ټاون اوسېدونکی یم زما خپل نوم یارباز خان دی اور په جلبل خو لیکن په یارباز خان ما څوک نه پیژنم په جلبل مې لوی واړه پیژني مطلب جلبل صاحب دا چې کوم دی نو لکه ستاسو تخلص دی جلبل صحیح شو جلبل صاحب دا راته ووایي چې شاعري مو د کله نه سټارټ کړه او څنګه راغلی شاعري دا زه خو جي دا مومندان په سارو ډېر مین دي صحیح جی زه په اول کلاس کې وم چې ما به میخې سره ولې او د هغه وخت نه زما ټکه پکه پن او خو به هر حال چې پنځم ته زه رالم نو زه د بل د ناستې او د یو ټولنې د ویلو جوګه شوم صحیح نو هغې نه پس ما صحیح سټارټینګ واغوستو صحیح سټارټ مو واغوستو او جی جلبل صاحب نو دا راته ووایي چې ستاسو چې کوم دی نو لومبی شعر مو کوم ویلی او څه ذهن کې مو دی غزل شعر پیله خوږو مینهوالو پیله چې کله زه زما الفاظ صحیح شو قافیه ردیف صحیح شو نو ما دا غزل ولیکو وایي تا ویل دربه شمه ته رانلې تا ویل دربه شمه ته رانلې دا ولې پاتې شوې په څه رانلې او ستا د راتلو په انتظار کې ومه ستا د راتلو په انتظار کې ومه ما به ستا لوري ته کاته رانلې او دلته په ما شپه په ژړا تېره شوه دلته په ما شپه په ژړا تېره شوه ته جوړ صادر کې شوې اوده رانلې او د انتظار په اور دې وسېزلم د انتظار په اور دې وسېزلم لوګي د سره مې خاطر رانلې او زه یارباز خان به ګیلې نه کومه زه یارباز خان به ګیلې نه کومه تیږه به کېدمه په لړانه بل جلبل صاحب چې کومه دی نو بل داسې خپل چې کوم ستاسو ډېر زیات مقبول شوی شعر مطلب د خلکو ډېر زیات خوښ شوی نو کو هغه مو د کتونکو ته ډالۍ کړو ډېره مننه به مو وي ښه خوږو مینهوالو بل یو غزل ډالۍ دی وایي یو رانه د ډېرې بېوسۍ نه جانان پاتې شو او بل رانه زړګي عجزۍ نه جانان پاتې شو اوخ چې په پیسه شي چې پیسه نه وي نو څه به کې اوخ چې په پیسه شي چې پیسه نه وي نو څه به کې هېڅ را سره نه و د روپۍ نه جانان پاتې شو او سود مې داسې نه راځي چې پاتې شه زه ویدې نو سود مې داسې نه راځي چې پاتې شه زه ویدې نو مه جاړه زړګیه د نیستۍ نه جانان پاتې شو او زه او رقیب راووتو میدان ته هغه بري شو زه او رقیب راووتو میدان ته هغه بري شو نن ورسه د ډېرې خوشحالۍ نه جانان پاتې شو او تیږه پړکې د ورله صبر ورکوه خپله تیږه پړکې د ورله صبر ورکوه خپله ایجل بله ډېرې ناچارۍ نه جانان ټوکې کوي بس تشې زمانې ته مې سلام ساکي لرکه جامونه میخانې ته مې سلام
په غل چې کور ساتي غلا به د زړونو ترېنه کېږي د پیو د پیشو شان یارانې ته مې سلام او سبا سبا کوي سبا به کم سبا لراشي سبا سبا کوي سبا به کم سبا لراشي بې ننګه بې پښتو ستا بهانې ته مې سلام او دا ستا د کوڅې سپوزه د ملکونو نه پناه کړم دا ستا د کوڅې سپوزه د ملکونو نه پناه کړم نور خیر له نه درځمه ستا کوڅې ته مې سلام او د چا په زل محبت دې ته جلبل جوړ کړم د چا په زل محبت دې ته جلبل جوړ کړم بس لاړم در نه ټولې بدرګې ته مې سلام. ډېر ښه ډېر زړه پورې ډېر حد پروګرام ماشاءالله. جلبل صاحب په شعرونو کې ماشاءالله کشش شته دی زړونه ځان ته راکاږي. جلبل صاحب بل زه یو تپوس کول غواړم مطلب ستاسو شعرونو نه مسې چې زیات خلک وي ما کتلی وي کوم شاعران چې زه اکثر د یو شاعر نیم نه ما دا تپوس کړی دی ځینې خلک وي شاعرۍ ته چې مطلب خلک راځي نو یا مطلب معذرت سره هغه چې کوم دی نو عشقۍ په دغه کې راشي مطلب عشقي معشقي وشي یا داسې نو جلبل صاحب تاسو چې کله شاعرۍ ته راتلی نو مطلب عشقي معشقي داسې څه دغه در سره شوی جلبل صاحب؟ نه چې زه په اول کلاس کې وم په اول کلاس کې زه د مینې محبت نه څه خبر وم صحیح دا د الله پاک یو تحفه ده چې چاله یې ورکړي زبردست او عشق نه غواړي کمتر کسان به چا به د دې نه شوي ګین به هر حال دا د الله پاک یو خپله تحفه ده هر چاله صحیح. زیات خلک دا مو وسني هلکان چې یاره زه مطلب په څه طریقې سره به چې کوم دی ځکه شاعر چې کوم دی ما د ډېرو خلکو نه هم دا اورېدلي دي دا د معاشرې درېیمه سترګه وي حساس وي مطلب هر ځای کې چې کوم حساسیت کې یا غره اوچتوي نو زیات کسان دا وایي ډېر کتونکو کوم دی ما نه دا تپوسونه هم کړي دي چې یاره لکه زه به څنګه شاعر شم یاره زه دې دپاره څه کوشش یا څه استاز نو شاعري د هر څه استاد شته خو د شاعر استاد نشته به هر حال اصلاح کولی شي صحیح که ته یو کلام ولیکې په هغې کې معمولي ټاپ د پی کې نو عادلتي وباسي هغې ته اصلاح وایي هغه استاذۍ او شاګردۍ کې نه راځي صحیح او دا الهي پند دی الله بیا درکوي استاذۍ شاګردۍ باندې ته شاعر نشه جوړی زما ټولو عوامو ته ملګرو ته دا خواست دی صحیح زه ماشاءالله دا خو یو ډېر ښه میسیج لاړی بل دا خپرونه به هم په دې ځای باندې راټولو باقي ماشاءالله تاسو ټیم هم ډېر قیمتي دی جلبل صاحب په تلو کې زموږ همیشه دپاره دغه یو پیغام وي هر چا نه خپل یو پیغام څه پیغام ورکول غواړئ نوي کول ته زما خواست دی چې هوا ډېره به دغه رالوتې ده خو ځان ته دې خیال وکړي خپل تعلیمونه دې وکړي او ځان دې ځای ته ورسوي او ځان دې کامیاب کړي هر یو کس هر یو مسلمان ته زما دا خواست دی چې ځان دې د کږې لارې نه سیدې ته کړي او ځان دې خپل ځای ته ورسوي مطلب سم چې دي په خپل ځان کې دي صحیح شو. د جلبل صاحب دغه یو مطلب چې مطلب مونږ همیشه دپاره دغه یو خبره کوو چې یاره ده دا وکړه هغه وکړه مطلب بل ته چې ګوتې نیسي څلور ګوتې ځان ته راځي نو ډېر ښکلی او زړه پورې پیغام یقینا مونږ ته خپل ځان پیژندل پکار دي اور بس همدغه مختصر شان خپرونه وکتونکو انشاءالله د جلبل صاحب نم دا دغه دی چې یو پیره برل جلبل صاحب بیا ټایم راکوي ځکه دا ډېر مختصر او دغه ټایم مخامیم و او ماشاءالله ډېر زړه پورې اشعار مو ویلو یقینا د کتونکو به ډېر زیات خوښ شوي وي زما هم دغه یو پیغام پتلو کې چې مینه وویشئ مینه راوټوکوئ د نفرت نه نفرت خو د انسان نه نفرت نه خو څه مطلب ښه لګېدلي وي په خپلو دعاګانو کې هم ضرور یاد ساتئ که څه الفاظ ښه نه وي لګېدلي د هغې دپاره معذرت چېرته چې هم اوسئ ښاد آباد خوشحاله اوسئ تل بریالي اوسئ د هغه لوی الله په امان.